السلام علیکم ګرانو پښتو ملګرو، امید لرم تاسو ټول به ښه روغ او جوړ یاستئ. ګرانو ملګرو، نن اول د دغه شي باره کې درښیم چې دا څه شی ده او څرنګه ماته راغی او له کومې خوا راغی، په څه طریقه راغی. صحیح ده. نو اول د دغه باره کې درښیم، د هغه بعد دوه درې ډېر ضروري خبرې درښیم چې هغه د پښتنو لپاره ډېر ضروري دي. صحیح ده. نو اول دا درښیم تاسو ته چې دغه د ایډسن پین دا هغه خلکو ته راځي چې د ایډموب لا د ایډسن اکاونټ جوړ کړی وي او تر اوسه یې $10 ګټلي، لا 10 تر 10 زیات او تر 10 کم ډالر وي، هغو ته دا نه راځي. ولې دا د ایډسن یو رول ده، یوه پالیسي ده چې کله یو سړی په خپل اکاونټ کې $10 پوره کړي، د هغه بعد بیا دغه ته موږ هغه کو اپلای کو چې موږ ته دا پین راولېږه، چې دا پین راسي، بیا دا پین موږ په خپل موبایل کې ویریفای کو، چې ویریفای سي د هغه بعد موږ وغواړو په خپل بینک کې یا په خپل ویسټرن یونین اکاونټ کې موږ دا ګټلې روپۍ راایستلی. صحیح ده. نو دغه مثال څرنګه ده، په دغه کې اول تاسو ته دا لیکلي دی، اول په دې خوا باندې ګوګل ایډسن، د هغه بعد دا راغلی ده له فرانسه چې صحیح ده، فرانسه چې ماته راغلی ده په 12 ورځو کې. صحیح ده. لا په 2 هفته کې راځي، لا په 4 هفته کې راځي. صحیح ده. نو ماته دا په 2 هفته کې راورسېدو. دلته زما نوم لیکلی اول دلته، او د هغه بعد زما اډرس او هر شی لیکلي دلته، خو تاسو دلته نه معلومېږي. صحیح ده. او د هغه بعد داسې خلاص کې دا کوډ لیکلی وي، دا پین ده. صحیح ده. دا پین ده، په دې باندې ما چې کومه ګوته نیولې 6 نمبره وي، دا پین یي. دا پین بیا موږ په خپل په ایډسن اکاونټ خلاصوو او ری بیا مخکې وګو، د هغه بعد موږ کوم اکاونټ ده هغه ویریفای سي، او د هغه بعد موږ کوم خپل پیسې کوم ګټلې دي هغه په اسانۍ سره په خپل بینک اکاونټ کې یا په ویسټرن یونین کې راایستلی. صحیح ده. د دې پین راایستلو لپاره ما تاسو مخکې ویډیو جوړه کړې ده. دا پین داسې راوځي چې اول به تاسو خپل $10 پوره کوئ، $10 چې پوره سو، د هغه بعد به تاسو خپل یو کارډ، آی ډي کارډ یا ډرایوینګ لایسنس یا پاسپورټ عکس ورلیږئ ګوګل ته، خپل نوم به ورلیږئ، هغه نوم چې ستاسو په لایسنس لا په آی ډي کارډ او لا په پاسپورټ باندې لیکلی واضح. صحیح شو. او د هغه بعد خپل اډرس سم ورچوئ، هغه اډرس یا کوم تاسو اوسئ، ولې دا چې په بله خوا ولاړ شي، د هغه بعد مثال بل بیا موږ راغواړو، دغه 3 چانس یي، مثال موږ 3 وارې دغه ته اپلای کړای شو، 3 وارې راغوښتلی شو، 3 بعد مثال موږ ته نه راورسېد په 3 وارو کې، د هغه بعد موږ اکاونټ بیکاره ده او موږ روپۍ نشو لاسته کولی. نو دا نن دغه شی و دغه لپاره. او دوم شی مې نن و چې مثال څرنګه دا کوم ورونه چې ما ته مثال په وټساپ کې میسجونه راکوي، یو مخ ډېر میسجونه راکوي چې ما په خپل ګروپ کې ایډ کا. ما تاسو ته مخته ویلي چې ما یو ګروپ یو شی نسته، زه تاسو ګروپ کې نه ایډ کوم. په ګروپ کې هغه خلک مثال څوک ایډ کوي چې هغه ځان ته فایده غواړي. صحیح ده. خو ما تاسو ته فایده غوښتې ده او ما تاسو ته خپل اپلیکیشن جوړول د زده کړي دي. صحیح ده. کومو خلکو چې ما ویډیو کتلي مخته هغو به زده کړی څرنګه موږ خپل اپلیکیشن جوړ کړو. صحیح ده. نو کومه خلک چې اپلیکیشن زده کړی هغو ته به هر شی معلوم وي. صحیح ده. نو زه خلک زه دغه ګروپ جوړولی سم، خلک ایډ کولی سم، 40 خلک هم ایډ کولی سم، 60 ایډ کولی سم، 6 هم ایډ کولی سم. خو تاسو ته یو خبره کومه چې په ګروپانو کې بالکل مه ایډ کیږئ. په هغو خلکو ګروپانو کې ایډ شئ چې تاسو پیژنئ. تاسو چې مثال اوس ما یو ملګری د مومن خان نومیږي، زه د هغه په ګروپ کې ایډ یم، ولې ما ته معلوم ده چې هغه سم سړی د هغه ما ته مثال ما بینر او انټرسټاټل کوډ به دغه کې اچولی وي. خو نن سبا خلک څه شی کوي، نن سبا پښتانه ورونو یو شی پیدا کړو، بس د روپیو ګټلو اسانه طریقه ده، هغه دا وکړي چې اپلیکیشن جوړ کړي. صحیح ده. تا ته م وایه چې کوډ دې راولېږه، ما ته م وایه چې کوډ دې راولېږه، بل ته م وایه چې بینر او انټرسټاټل کوډ دې راولېږه. نو کله چې موږ کوډ ورولېږو هغه د موږ کوډ نه پکې اچوي. صحیح ده. د موږ په جیب باندې خپل کوډ کې واچوي، 6 وجه خپل کوډ واچوي. مثال 6 نومان دي په یو اپلیکیشن کې. صحیح ده. ستا د ما او 4 نور نومان دي، هغو کې 4 کې د خپل نومان یي، خپل کوډونه یي، دا 2 کې مثال د بل چا وي. نو موږ به کلیکان کوو د خپل نام لپاره چې موږ ډالر زیات سي، خو هغه ډالر اصلي کې زیاتېږي د هغه سړي کوم چې مثال خپل کوډونه جوړ کړي. نو زه تاسو ته وایم چې خپل اپلیکیشن په خپله جوړ کړئ، کوشش وکړئ چې خپل اپلیکیشن په خپله جوړ کړئ. بل چاته ویل نسته، بل چاته مه یاستئ چې ما په ګروپ کې ایډ کړه، ما ته پلان وکړه، ما ته دغه وکړه، بالکل نسته. ما تاسو ویډیو جوړ کړی چې خپل اپلیکیشن په خپله جوړ کړئ. په 15 منټه کې اپلیکیشن جوړېږي، په 15 منټ کې ډاونلوډ کېږي، 15 منټ کې ایډ پرې راځي، د نیمې غنټې کار د هغه بعد خپل کار خپله شروع کړي. صحیح ده. نو خو دا ما مثال ډېر خلکو مثال ما ته کمنټونه کړي ول چې وټساپ میسجان ډېر راغلي ول چې مثال موږ په ګروپ کې ځان ایډ کړی ده، د چا په ګروپ کې ځان ایډ کړی ده،
خو موږ ته نه روپۍ راځي په اډموب اکاونټ کې مې روپۍ لا 0 لا 2 دي لا 3 ډالر دي تر دغه زیاتېږي نه دغه وجه دغه د ستا 2 کوډونه ورلېږلي کېدای شي چې هغه سړی کوم ستا ته اپلیکیشن جوړ کړی لایټوب کې اډ کړی یې هغه یو کوډ خپل دا کوډ رچولی یي لا کېدای شي چې تا بیخي کوډ رچولی نه وي او تا روپۍ تر اوسه لا 0 دی صحیح ده د یو خلکو مثال چې کوډونه مثال ډالر یې لږ زیات شوي لا 2 دي لا 3 دي او کار یې زیات کړی وي د هغوی یوه دغه وجه ده چې هغو مثال دی کار کړی ده چې یو کوډ یې ورچولی صحیح ده د چا چې ډالر کم زیاتېږي او دی کلیکان زیات کوي د هغه یوه مسله دغه ده چې مثال هغه سړي چې کوم اپلیکیشن ته جوړ کړی ده هغه د ده یو کوډ رچولی لا خالي بینر خالي انټرسټاټل نو په دغه باندې ما تاسو ته مخته ویل چې خپل اپلیکیشن په خپله جوړ کړئ په هغه رقم به تاسو خپل بینر او خپل انټرسټاټل کوډ راچوئ د هغه بعد مثال روپۍ تاسو په خپله درځي نو نن سبا دغه کار شروع شوی په یوټیوب کې په وټساپ کې زه په وټساپ کې شپږ اووه نفرو ګروپ کې اډ کړم په خپله باندې چې مثال موږ ګروپ ته راسه تا به اډ کړو هغه مطلب بالکل دغه ده چې مثال هغه تا اډ کوي مثال تا نوم لیکلی وي خو کوډونه ستا نه وي لا وي یو کوډ وي 2 نه وي صحیح ده بینر وي لا انټرسټاټل یو کوډ وي یو نه وي په هغه کې ګټه څه شی ده هغه خپل کوډونه ډېر کې لګولي وي کوم کوډونه چې وي بینر او انټرسټاټل هغه کوډونه د خپل زیات کې اچولي په هغه رقم سره دته زیات روپۍ ورځي صحیح ده خو زه دا نه ته وایم چې تاسو بالکل هغو چې کار ایسته او پرېږدئ هغه کارونه که څوک سم شناخته سړی وي او د کار سړی وي لکه اوس چې ما ملګری د مومن خان هغه ته مثال ما کوډونه ور سینډ کړي دي هغه په اپلیکیشن کې زه کار کوم او ما مثال پر پیس کوم دي هغه صحیح طریقې سره روانې دي صحیح ده نو تاسو مثال یو خلکو سره کار وکړئ اعتبار پې کوئ او هغه سړی سم سړی وي نو ګرانو ملګرو امید لرم چې په دغه ویډیو پوه پوه شوي یاستئ او په دغه هم سر خلاصوئ ډېره ډېره مننه د نورو ویډیو لپاره زما چینل ټکنیکل افضل سبسکرایب کړئ او کومې ویډیو خوښه سوې ویډیو لایک کړئ او دا ما کومې خبرې چې دي دا مثال د یو چا شخصي لپاره نه دي مثال دا د ټولو پښتنو لپاره دي ولې ما ته کمنټونه راغلي دي چې مثال موږ کار وکړو په روپۍ مې ورکړې په روپیو کې په اپلیکیشن کې اډ کړم د هغه بعد روپۍ نه زیاتېږي خو دا بل ویډیو بالکل د هغو لپاره ده امید لرم تاسو پوه شوي یاستئ د الله په امان